مننه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولي 25مه چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 15مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ پر ضد د ملګرو ملتونو ګډ غږ افغانستان ته د بیړنیو اقداماتو غوښتنه. ملګري ملتونه وایي افغانستان د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ پر ضد د مبارزې په یو مهم پړاو کې دی او اوسنی وضعیت د بیړنیو همغږو او هدفمند اقداماتو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د تغذیې برخه کې ګډ سټراټیژیک غږ چې پکې یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، د خوراک نړیوال پروګرام، د کرنې او خوراک نړیوال سازمان او UNFPA شامل دي، له نړیوالو سیمه‌ییزو او ملي ادارو غوښتي چې د خوارځواکۍ د ټولو بڼو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې منسجمې کړي. اوس مهال افغانستان د هغو 15 هیوادونو په ډله کې دی چې پکې د ماشومانو د خوارځواکۍ کچه تر ټولو لوړه ده. اټکل شوی چې 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې د ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دي. له بلې خوا له هرو 10 ښځو څخه 4 د خوارځواکۍ ستونزه لري. د خوړو ناامنۍ، وچکالۍ او اقتصادي کړکېچ له امله 9.8 میلیونه افغانان د شدیدو خوړو کموالي سره مخ دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې له هرو 10 ماشومانو 9 د خوراکي فقر ښکار دي او شاوخوا 2.1 میلیونه ماشومان اړین او متنوع خواړه نه لري. اوچا د مالی مرستو کمیدو له امله به افغانان له ژغورونکو مرستو بې برخې شي. اوچا پرون په خپل راپور کې خبرداری ورکړ چې د مالی مرستو کمیدل به افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د ایران او پاکستان په زوره د افغان کډوالو شړلو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې راستنه شوي کډوال هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي او د یادو مالی مرستو کمیدو له امله به افغانان له خوړو او ژغورونکو مرستو بې برخې کیږي. اوچا زیاته کړې چې د افغانستان د بشري وضعیت د ارزولو لپاره به راتلونکې اونۍ د حکومتونو استازي په بروکسل کې سره وویني. د پاکستان له زندانونو 28 افغان بندیان آزاد او هیواد ته راستنه شول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون 28 افغان بندیان چې د پاکستان په بندخونو کې بندي وو آزاد او هیواد ته راستنه شول. یاد وزارت ویلي چې یاد کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو او د یوې ورځې څخه تر 5 ورځو پورې په بندخونو کې ساتل شوي وو. وزارت زیاته کړې چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو وروسته یاد کسان خپلو اصلي مینو ته لیږدول شوي. د ډبرو سکرو یوه کان د نړېدو پیښه کې 4 کان کیندونکو ژوند له لاسه ورکړی. د سمنګان ولایت د دره صوفي بالا ولسوالۍ اړوند د ډبرو سکرو یو کان نړېدلی چې له امله یې 4 کان کیندونکو ژوند له لاسه ورکړی. د یاد ولایت امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله رحماني ویلي چې دغه پیښه د دره صوفي بالا ولسوالۍ د لیلیا او قوبای کلي په سیمه کې د ډبرو سکرو یوه کان کې رامنځته شوې چې له امله یې 4 کان کیندونکو ژوند له لاسه ورکړی. نوموړي زیاته کړې یاد کسان له 3 ورځو راهیسې د کان په تونل کې بند پاتې وو چې تېره شپه یې جسدونه له کان څخه راایستل شوي او کورنیو ته سپارلي دي. د معلوماتو له مخې دغه کان کیندونکي د دایکنډي ولایت د اشترلي ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تېره اونۍ 15,000 کورنیو سیلانیانو د هرات له تاریخي اباداتو لیدنه کړې. د هرات د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي احمد الله متقي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې د لوی اختر په مناسبت شاوخوا 15,000 کورني سیلانیان د هرات تاریخي اباداتو ته ورغلي. د نوموړي په وینا کورنیو سیلانیانو زیاتره د اختیار الدین قلعه، ملي موزیم، د جهاد منظر، جامع جومات او منارو څخه لیدنه کړې. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره سم د هرات ګرځندوی صنعت هم ډیره وده کړې. ګوادر بندر ته د افغان ټرانزیټي مالونو 2مه بیړۍ رسیدلې. د پاکستان د سمندري چارو وزیر محمد جنید انور چودري ویلي د افغانستان لپاره د ټرانزیټي توکو یوه بله سوداګریزه بیړۍ ګوادر بندر ته رسیدلې چې دا د سیمه ییزې سوداګرۍ لپاره مهم پرمختګ دی. نوموړي ټینګار کړی چې ګوادر بندر کولی شي افغانستان ته د نړیوالو بازارونو لپاره اسانه
او بدیلې لارې برابرې کړي. دا دویمه بیړۍ ده چې د افغان ټرانزیټي مالونو بار یې ګودر ته انتقال کړی او تمه ده چې دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صافی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. سم څو مهم بهراني خبرونه. اسرائیلو د ایران پر اټومي تاسیساتو برید کې د ټرمپ ملاتړ ترلاسه کولو هڅې کړي، خو امریکایي چارواکو دا غوښتنه د احتمالي خطرونو له امله رد کړې ده. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي لوړپوړو چارواکو له ډونالډ ټرمپ غوښتي وو چې د ایران د اټومي ظرفیتونو د له منځه وړلو په هڅه کې ورسره مرسته وکړي، خو دغه غوښتنه د ټرمپ د حکومت لخوا رد شوې ده. اسرائیلي چارواکي وایي دوی غوښتل امریکا د احتمالي عملیاتو ملاتړ وکړي، خو امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې چې دا کار به د امریکا پر ملي ګټو منفي اغیز وکړي. که څه هم یو اسرائیلي مقام ادعا کړې چې ټرمپ له نتنیاهو سره د مرستې ژمنه کړې، خو د ټرمپ دفتر او سپینې ماڼۍ دواړو دغه خبره رد کړې او ویلي دي چې دا ډول کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. له دې مخکې کله چې 2 ورځې وړاندې اسرائیل پر ایران برید وکړ او مهم پوځي چارواکي او ساینسپوهان یې په نښه کړل، د امریکا دفاع وزیر ویلي و دا جګړه د اسرائیل خپله ده او امریکا پکې ګډون نه لري. بلخوا ایران هم ګواښ کړی که هر چا په جګړه کې مداخله وکړه د هغوی پوځي مرکزونه به په نښه کړي. نتنیاهو د ایران خلکو ته خبرداری ورکړی چې له نظامي تاسیساتو لرې شي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ایران خلکو ته خبرداری ورکړی چې د خپل امنیت لپاره د نظامي تاسیساتو له نږدېوالي ډډه وکړي. نوموړي ویلي اسرائیل به د ایران پر نظامي اهدافو بریدونه جاري وساتي او غواړي چې عام خلک ترې خوندي پاتې شي. نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په وروستیو ورځو کې د اسرائیل او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې او دواړو خواو یو پر بل سخت پوځي بریدونه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر هم ویلي که ایران خپلو ګواښونو ته دوام ورکړي نو تهران به وسوځول شي. له ایران سره د جګړې پوښتنې د ټرمپ د پلویانو ترمنځ ویش رامنځته کړی. په امریکا کې ګڼ شمېر ښي اړخي سیاستوال او شنونکي اوس پوښتنه کوي چې ولې باید اسرائیلي بریدونه پر ایران ملاتړ وشي. دوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکوي چې دا جګړه د امریکا د ګټو لپاره نه ده او امریکا باید ځان پکې ښکیل نه کړي. د ټرمپ د غورځنګ یو پیاوړی غږ ټوکر کارلسن ویلي که اسرائیل جګړه کول غواړي دا یې حق دی، دا یو خپلواک هیواد دی، خو دا باید د امریکا په ملاتړ ونه کړي. د کارلسن د شبکې په ورځنۍ خبرپاڼه کې لیکل شوي چې نتنیاهو د جګړې تږی حکومت لري او امریکا باید ورسره ملتیا ونه کړي. دغه اختلافات د ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند دننه هم ښکاره شوي، چیرې چې ځینې د ایران پر ضد اقدام ملاتړ کوي، خو ګڼ نور بیا دا یوه بېځایه جګړه بولي. زرګونه امریکایان لارو ته راوتلي څو ووایي هېڅوک له قانون لوړ نه دی، نه هم ټرمپ. له لاس انجلس څخه تر فلوریډا پورې زرګونه امریکایان سړکونو ته راوتلي څو د ډونالډ ټرمپ پر ضد خپله ناخوښي څرګنده کړي. دا لاریونونه د نو کینګ یعنې هېڅ پاچا نه منو تر شعار لاندې د امریکا په شاوخوا 2000 ځایونو کې پلان شوي وو. لاریون کوونکو خبرداری ورکړی چې ټرمپ یو ځل بیا هڅه کوي له دیموکراتیکو اصولو سرغړونه وکړي او واک په مطلق ډول ځان ته ځانګړی کړي. لاریونونه نه یوازې د ټرمپ پر ضد وو بلکې د رایې حق، د بیان ازادۍ، عدالت، مهاجرو، ښځو او اقلیتونو د حقونو ملاتړ هم پکې اعلان شو. لاریون کوونکو همداراز ویل چې هیڅ څوک د قانون پورته نه دی او امریکایان د دیکتاتورۍ پر وړاندې چمتو دي چې ودرېږي. په نایجیریا کې خونړی برید، لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. د نایجیریا په بینو ایالت کې د جمعې له ماښام تر شنبې سهار وسلوالو د یالواتا ښار په نښه کړی چې په پایله کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. د بشر حقونو سازمان دا برید غندلی او ویلي دي چې حکومت باید د بینو ایالت پر خلکو د دوامداره وینه بهیدنه بنده کړي. یاد سازمان خبرداری ورکړی چې دا ډول حملې نه یوازې خلک له مینو بېځایه کوي بلکې د خوراکي خوندیتوب لپاره هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، ځکه ډیری قربانیان یې بزګران دي. د ایالتي چارواکو په وینا برید شاوخوا 2 ساعته دوام کړی او ګڼ کورونه سوځول شوي، خو دوی د تلفاتو شمېر 45 تنه ښودلی. ځایي اوسیدونکي بیا وایي چې د وژل شویو کسانو شمېر تر 100 هم زیات دی. په سیمه کې دا ډول خونړي تاوتریخوالي زیاتره د فیولاني توکمپاله څرونکو او عیسوي بزګرانو ترمنځ د ځمکو او اوبو پر سر د لانجو له امله رامنځته کیږي. ټرمپ د 26 نورو هیوادونو پر اتباعو د ویزو بندیز لګولو تابع لري.
واشنگټن پوسټ لیکلي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي د 14 نورو هیوادونو وګړي د امریکا ویزو له ترلاسه کولو محروم یا تر محدودیتونو لاندې راولي. راپور زیاتوي دغه اقدام د بهرنیو چارو وزارت د یو داخلي یادداشت له مخې طرحه شوی چې د وزیر مارکو روبیو له لوري لاسلیک شوی او اړوندو ډیپلوماټانو ته استول شوی هم دی. یاد لیست کې 25 افریقایي هیوادونه شامل دي لکه مصر او جیبوتي او همداراز د مرکزی اسیا او کریبین سیمو هیوادونه هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې ټرمپ د 12 هیوادونو اتباعو امریکا ته د ننوتو بشپړ بندیز لګولی و. دغه هیوادونو کې ایران، افغانستان، یمن، لیبیا، سومالیا، ماینمار، سودان، چاد، هایتی، کانګو، استوایي ګینا او اریتریا شامل دي. همداراز د بورونډي، وینزویلا، کیوبا، ترکمنستان، لاوس او توګو اتباع د جزوي محدودیتونو لاندې راغلي دي. او وروستی خبر هم دا چې په اتراکند کې د هلیکوپټر لویدو له امله 9 تنه وژل شوي. د هند په شمال اتراکند ایالت کې یو شخصي هلیکوپټر د یکشنبې په سهار د کیدارناتا له زیارت څخه د ګوپت کاشي پر لور روانه وه چې د خرابې هوا له امله نسکوره شوه. پیښه کې د 11 کلن ماشوم په ګډون 9 تنه ځای پر ځای ووژل شول. چارواکو ویلي چې د پیښې پلټنې روانې دي او د دوشنبې تر ورځې د کیدارناتا درې ته ټولې هوایي الوتنې ځنډول شوي دي. دا په تیرو 40 ورځو کې په دې غرني ایالت کې 5مه پیښه ده چې د انساني تلفاتو لامل شوې ده. بهرني خبرونه همدومره له ملتیا مو مننه. له اوزایر سفینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د افغانستان د بدن ښکلا یا فټنس ورزشکار مهدي اسلمي د سویلي اسیا د پرورش اندام او فټنس 15 پړاو سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټونکی شو. له دغو سیالیو څخه پاکستان لومړی مقام، افغانستان دویم مقام او هند د دریم مقام ګټونکی شو. د سویلي اسیا د پرورش اندام او فټنس سیالۍ د بوتان هیواد په کوربتوب په تیمفو ښار کې د 8 هیوادونو په ګډون د روانې میلادي میاشتې پر 10 نیټه پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدې. غزني کې د 15 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د مسیر آفتاب لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ چې د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پیل شوې وې په پایلوبه کې د امید داله لوبډلې مسیر آفتاب لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې مسیر آفتاب د 3 امتیازونو په توپیر لوبه وګټله او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. دغه راز په پروان کې د والیبال سیالۍ د امیر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ چې د پروان ولایت د سرخ پارسا ولسوالۍ کې د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. په پایلوبه کې امیر او جوانان ارمان لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې امیر لوبډلې د 3-0 توپیر سره بریا خپله کړه او د سیالیو اتل شو. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخواني ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان. دا وطن دی زمون روح او تن زړه کې مو د سمسور رښتولې